حدیث کے مرادی نبی علیہ السلام فرمائی کله چې انسان گناہ کوي او دې ځان پټ کی د خلکو نه، ځان پټ کی د خلکو نه، پردې سره یا چار دیوارې کې د صد پاره چې زه د خلکو نه پټ شمه، زمانه دی گناہ چاته پته ونه لګي. نو دغه ټیم کې الله دی انسان ته وی چې صرف د ټولو نه خو دی حیا وکړه، ځان دی پټ کو، خو زمانه حیا نه درځي. ټولو نه خو دی حیا وکړه کنه، پردې دی راخ کې دی، دروازې دی بند کې، ځان دی پټ کو، د خلکو نه خو دی حیا وکړه، او الله وی زمانه د حیا نه درځي. داسې یو ځای شته چې په هغې کې ته د الله نه ځان پټ کې شته، داسې یو ځای کله چې دا عقیده او نظریه پخه شوه زما مهربان، بیا ته ګناه نشي کولی. تقوا هم دغې ته وایي که نه، تقوا څه ته وایي؟ هم دغې ته وایي. سړي کې تقوا او پرهیزګاري هم د دې د وجې نه راځي چې هغه ګناه نه کوي. ولې؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کله کله پوسټر لګېدلی پای لیکلی الله دیکھ رہا ہے. چې کله ستا دا نظریه راغه او دا عقیده مضبوطه شوه چې او الله ما هر ځای کې ویني او ګوري او زه ورته ښکارم، زه ځان نشم پټولی، زما مهربان ته ګناه نشم. ایو تن د بدې اراده کړې وه، نو وی دروازې بندې کا. څه بندې کا؟ دروازې. نو ته دروازې دې بندې کې، وی آو، وی ټولې دې بندې کې، وی آو، خو یو دروازه پاتې شو. نو یې به دې بند کړې وه که نه؟ وی هغه داسې دروازه ده چې هغه نه بندېږي. وی کومه دروازه؟ وی هغه د بره د الله دروازه ده، نه بندېږي. ته که ټولې دروازې بندې کې، خو یاد ساته یو دروازه داسې ده چې هغه نه بندېږي. ځان به چېرته پټېده الله؟ هغه تن توبه وویسته چې زما دې توبه غالبا څوک بادشاه تک ځان باندې جامې راواچې، صادر راواچې، ځان په پردو کې پټ کې. نو ټیک دغه دوران کې ته خو وې چې ما ځان پټ کو، خو یعلم ما یسرون و ما یعلنون. پیژني الله هغه چې پټی دوی او ښکاره کوي دوی، پوهیږي الله په هغه څه چې پټی دوی او ښکاره کوي دوی.